أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. پتا قصر لګلو موږ موسی عليه السلام په ښکارا نو معجزو باندې او په دلیل ښکارا باندې الى فرعون ته وملئه او تابع مشران د قوم د فرعون ته خو فتبعوا امر فرعون دغه خلکو تبتیانو ما وکړه متابعت وکړه د امر د فرعون د رسول الله د موسی عليه السلام ونه منل. وما امر فرعون برشید حادا چې نو حکم د فرعون برابرون کې په سمریار باندې دا فرعون خو د دې مشرو د اومنل د نبی ونه منل. خو دغه فرعون په بیا په قیامت کې مرته مشر وي مخته به د جهنم ته اول ورځي او دی په سی ورځي یقدم قومه مخکې بشي دغه فرعون خپل قوم ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار نو نن په باسي د خپل ترګورونه ټول اور د جهنم ته وبئس الورد المورود بل ځای دی ورتلو دا وستل شوی ځای دی ورد اصلي ګدر ته ویل کېږي. ګدر دی اوبول ځای چې سړی راحت کې پیدا کی خو ایدې د راحت ځای دا چې جهنم ته ور داخل کړه. نو په جهنم کې راحت چیرې ده؟ واتبعوا اور پسې ولګولای شو په دې باندې په هذه په دغه دنیا کې لعنت الله لعنت وي ملائکه لعنت وي مسلمان لعنت وي او يوم القيامه او ورځ قیامت به هم په دې باندې لعنت. بئس الرفد المرفوض بد انعام ده دوی ته چې ورکړی شوی دغه انعام په انعام د کفر کې دوی ته چې ورکړل شو لعنت. ذالک دا تیر چې شوی دا خبره د نوح عليه السلام نه نیولې تر موسی عليه السلام پورې دا څومره قومات د تبعین خبره چې تیر شوی من انباء القرى د حالات د کلونه نقصه عليك موږ قصې کو پتا باندې منها قائم زین دی او کلی ولاړ دی کندواله دی خلک یمړو لکه سمودیان کورونه جوړ کندواله لیا ولاړ دي او وحسید او باج کورونه بالکل تباشوي دي لکه هغه کفت فصل چې اوري به هغه فرعونانو ساله هغه چایلې چې انګورو ته جوړي هغه ته تباہ کړ ماړو بنګلې تباہ کړ. وما ظلمناهم ظلم نو کړه موږ په هلاک ولر دغه خلکو سره ولکن ظلموا انفسهم دوی په خپل ځانو باندې ظلم کړو په کوپر باندې. فما اغنت عنهم الهتهم دفع نکو د دې خدایانو د دې التي اغفدایان يدعون چې دوی ګولي من دون الله غیر د الله نه د دې نه دفع نکو من شيء هیڅ عذابا لما جاء امر ربك کله چې راغی حکم د رب دې وما زادوهم او د دې خدایانو د دې ورزيات نکړه غیر تدبیب ما چې واده تاوان نه د هلاکت نه. وکذالک اخذ ربک دغه شان کده مخکینی قومونه چې تبا کړه دغه چې د نیول د رب دته اذا اخذ القرى کلم چې اراده د نیول دی یو کلی وکي وهي ظالمه او حاله چې د اهل کلی ظالم وي کافر وي نو چې الله اراده ورته کی دغه چې تبا کړي کده مخکینی قومونه چې تبا ان اخذه علیم شدید بشک نیول دی الله تعالی چې دی هغه ډیر دردناک او سخت زورور دی. خدا قصې چې ذکر کیږي د څه دی پاره ذکر کیږي الله وی په دغه عبرت چې خيار سړی هغه ذات د عمل نه کوي چې د عذاب ځای کوي وای بدبخت په ځان ازوي نیکبخت په بل څه معنی بل څوک ولید چې دغه عمل دی وجه نه دته داسې سزا ورکړي شو هغه کار ته دی نه کی او بدبخت په ځان ازوي ته خو یو کچ ودر څه پیږي په خپل یو کې او بیا په خپل کې تباشي. ان فی ذلک بشک په دا مذکوره قصو کې لا آیتا بعبرت ودلائل لمن خاف عذاب الاخره دی هغه چا د پاره چې ویریږي د عذاب د آخرت نه. ذلک یوم مجموع له الناس دا ورځ د قیامت چې دا یو د ورځ د چې جمع بکړي شي هغه ټول خلک. وذلک یوم مشهود او دا هغه ورځ د چې ور حاضر بشي ټول خلک. نور زر نه راځي وما نؤخره الى اجل معدود موږ نه ځندو مګر تر یو نیټه معلومه کوي چې هغه نیټه پوره شي نو بیا قیامت راځي. یوم یاتی کله چې راشي دا هیبتناک ورځ قیامت لا تکلم نفس خبرې بنه چې کړي ات نفس الا باذنه مگر په اجازه دی الله تعالی. او انسانان په دا قیامت کې دوه ډلې شي فمنهم شقي وسعيد ځینې د دې په بدبخت وي او ځینې په نیکبخت وي.
بدبختو کوم ځای ده، د نیکبختو کوم ځای ده. فاما الذین شقوا، پس هغه کسان چې بدبختان شوي دي دوی، ففي النار، دا به په اور کې وي، لهم فیها زفیر وشهیق، د دې دپاره به وي په دغه اور کې چیغې په زوره او نرمې نرمې. مخیا دا خرچ او ایوزه انګیږي، اول خبره په غږ په زورې، بیا سوکا کیږي. دغه جهنميان به اول په چیغې په زوره ژړاوې کوي، بیا به غږونه ضعیف شي. خالدین فیها، همیشه به وي دی په دغه اور کې، ما دامت السماوات والارض، تر څو چې ولاړ وي اسمان او ځمکه د قیامت. د اسمان او ځمکه د قیامت بیا ړنګېږي، بیا ختمېږي. الا ما شاء ربک، مګر نه هغه وخت چې د خدای پاک ورته خوښه شوه. د دغه استثنا خبر مې مخکې درته کړې وه چې یا دا شقي کې ګناهګار هم داخل ده، خو لوی شقي کافر ده، تر هغه نه لاندې بدبخت ګناهګار ده، دوی به دواړه جهنم ته. خو دغه ګناهګار چې تر څو یې ګناه په جهنم کې، الا ما شاء ربک، چې د خدای خوښه شو ګناه یې صفا شو، بیا به راوځي. او یا استثناء په طبقاتو په لحاظ ده، په اور کې به همیش، خو هم که د خدای په خوښه شو چې د اور نه بیا د زمهریر طبقې ته، د اور نه بیا جوش اوبو ته، نو بیا خو ګرځي او راګرځي، په 19 قسم عذابونه دي. په ان ربک فعال لما یرید، بېشکه رب د تا پیل کوونکی د دې هغه کار چې ورته اراده وکړي. واما الذین سعدوا، هر څه هغه کسان چې هغه نیکبخته کړی شوي دي، وفي الجنة، هغه به په جنت کې وي، خالدین فیها، همیشه به په جنت کې، ما دامت السماوات والارض، تر څو چې اسمان او ځمکه وي، الا ما شاء ربک، مګر نه هغه وخت چې د خدای پاک ورته خوښه شي. دلته اوس استثناء چې د الله خوښه شي، نو بیا د جنت نه باسي جنتي، ګناهګار خو راباسي. استثناء خو د هغو په لحاظ صحیح ده، مسلمان خو نه وځي. هلته دومه توجیه دا شوه چې یا کافر دی اور نه ځي اوبو ته، جوش اوبو ته، یا زمهریر طبقې ته، مسلمان د جنت نه کومې خوا ته ځي. نو دلته عجب نقطه ذکر کوي. مخکې موږ تاسو ویلي وو للذین احسنوا الحسنى وزیاده، د نیکعمل انسانانو لپاره دوی وعدې دي، جنت او تر جنت نه زیات، چې د الله دیدار ده. دلته به وایي دا به همیش د نیکبخته به په جنت کې وي، د جنت په نعمتو کې خوندو کې به وي، تر څو چې مځکه او اسمان ولاړ دي. الا ما شاء ربک، هم که د خدای په خوښه شوه چې د جنتو د نعمتو نه پورته نعمت ورکړي چې خپل دیدار ده. وایي جنتیان چې په جنت کې اوسېږي، دا دیدار خو یو وارې نه ده. هر چاته د خپل عشق و محبت او د اخلاص په انداز ده. چاته د دنیا د ورځې په انداز 2 وارې دیدار د رب کریم نصیب کېږي، چاته په 3 ورځو کې، چاته په جمعه کې، د خپل اخلاص موافق دیدارونه. اوس وایي جنتو کې، په جنتو په نعمتو په خوندو لګیا چې ناڅاپه رڼا د پاسه طرف نه ښکاره شي، پورته چې وګوري، وایي د الله تعالی دیدار ورته نصیب شي، چې په الله یې سترګې ولګېږي. بیا د جنت حورې، د جنت ښځې، د جنت غلمان، د جنت بنګلې، د جنت میوې، دا به ټولې وایي د ذهن ووځي. دومره خوند چې په دیدار د رب کې ده، دا په هیڅ نعمت جنت کې نشته. تر هغه وخته چې د الله حجاب بیا راځي، تر هغه وخته پورې به دوی د جنت نعمتونه وتلي وي، الا ما شاء ربک. خو چې د الله د دیدار بیرته محجوب شي، هغه انوارات په پاتې شي، نو مخونه چې هغه مخکې څومره ښایسته و، تر هغه نه مخونه ډېر ښایسته شوي. عطاء غیر مجوز، ورکړه د الله تعالی په دا قیامت کې بغیر د قطع نه، چې دا بیا ختمېدن نه لري. فلا تک فی مریة، مکې ګټه امتی د نبی علیه السلام په شک کې، مما یعبد هؤلاء، دغه بتانو نه چې عبادت کوي دغه کسان، داسې شک درونه لګي چې داسې نه چې دا رښتیا وي. هغه کې حقوق نشته. ما یعبدون الا کما یعبد آباءهم من قبل، دوی عبادت نه کوي د دغه بتانو مګر هم لکه څرنګه چې پخوا پلرو عبادت کوو. وانا لموفوهم نصیبهم، او بېشکه موږ ورپوره کوونکي برخې د دوی ته د عذاب غیر منقوص کامل عذاب بیا ورکوو. لکه مسلمان ته نعمت غیر مقطوع ده، دې به عذاب غیر منقوص وي.